الحمدلله. کولای ځان موږ ته معرفي کړي؟ ولې نه وروره د سید جمال الدین شارک مجاهدین یم. موږ پکې کوو نو ټول کرکټ ده. ها جمعې مونځ کوي نور سبایي لخوا مازدیګر سبایي ټول خلک موږ پکې کوو ډوډۍ خورو خلاص. موږ خو دغه درېیم میدان د سیریز د درې میچه دی اوس یو دوی وګټه یو موږ وګټه اوس دا درېیمه لوبه روانه ده اته اورو کې اصول درویشت ټارګټ د ګورو څه کوي تاسو ټارګټ کې اوسه هغوی ټارګټ هغوی راکړه اته اورو کې اصول درویشت سکور کړي دي. دا روان میچ د افغانستان سریلانکا ده څنګه د سکواډ لپاره خبرې وکړي موږ سره څنګه سکواډ ډېر زیاته مننه د افغانستان لپاره دا ځل ښه ټیم ښه سکواډ یې ټاکلی ده. سلامونه او نیکې له ګرانو دوستانو خدای دې وکړي راته روغ او جوړ اوسئ. زه سیلاب رضوان نن راغلی یم د بطخاک چرایي سید جمال الدین شارک ته او دې شارک کې جمعګي ځوانان راځي کرکټ ته کرکټ کوي. نو موږ غواړو یو برنامه دی افغانستان او سریلانکا په هکله څه مسابقه را روان ده را روانې هفته کې نو غواړو خلکو سره خبرې وکړو چې څنګه ورته په تمه دي د مسابقې شوقیان دي نه دي نو غواړو دلته تاسو ته یو برنامه چلو نو امید چې موږ سره تر پایه مل اوسئ. نو همداسې ځو اساسا نن شارک ته شارک ښایسته ښایسته جایان به هم تاسو ته په تصویر وښیو او نور بعض ځوانان سره به هم خبرې اترې ولرو. راځئ چې میده میدان ولاړ شو. ګرانو لیدونکو راغلو نن د سید جمال الدین شارک ته او دلته یې موږ یو ځوان لاله خبرې لرم ورسره څه بعضې خبرې ورسره وکړو. السلام علیکم ورو. وعلیکم السلام. څنګه وروره ښه جوړې په خیر صحت؟ شکر الحمدلله. کولای ځان موږ ته معرفي کړي؟ ولې نه وروره د سید جمال الدین شارک مجاهدین یم او دغه ځای هم مربوط ده او انشاءالله چې بس راغلي یم دلته او تاسې هم راغلي سره وملید خوشحاله شولو. شکر. نو موږ نن ورځ پروګرام د کرکټ په هکله ده د افغانستان او سریلانکا میچ را روان ده را روانې هفته کې نو کوم معلومات ورلرئ په باره یې تاسو شوقي د کرکټ نه یې؟ ولې نه وروره کرکټ خو ګورو کرکټ مینوال یو کرکټ خو ملي لوبه ده او خوښمن یې ښه خبره ده دا ښه خبره ده وروره چې موږ او تاسې کرکټ لوبغاړي ته مسخت توجه شو وګورو مسخت داسې ښه لوبغاړي هم شته پکې مسخت دا کوم لوبغاړي چې اغوستي ده خوندور لوبغاړي دي دا سکواډ کې چې اغوستي ده خوندور لوبغاړي د هغه یو نوی حق چې دی هغه پکې نه شتون لري مسخت نه پوهېږم چې دغه څه حساب دی بس دغه کې ملګري لږ توجه ورته غواړو په نورو لوبو کې دا کړه لوبغاړي دي دغه خو باید یې پکې ماشاءالله ځوان لوبغاړی دی انشاءالله باید نور مسابقو ته چانس ورکړي سنده وخت ده بلکل وروره بس همدغه وخت دی ځوان لوبغاړی دی باید نور هغه کې ورته چانس ورکړي. نو څنګه خپله کرکټ کوې کله بېکارۍ وخت یاره اوزګارېږو ورته نه وروره زمونږ وظیفه بس دغه شی ده چې دغه وطن ته خدمت خلکو ته خدمت وکړو او دغه زمونږ ته هر څه دي مسخت خلک په ارامه ژوند وکړي په پراخه فضا کې ژوند وکړي بس دغه موږ ته هر څه دی. زه ښه ده څنګه یاد هم ده کرکټ یا نه یې تاسو؟ ولې هم نه ده یاد چې ګورو ورته یادوم نو بیټسمین یا بالر؟ یاره بیټسمین یم لږ لږ ګزاره کوو بس خپل پلان روانه زه ښه ده ورور. نو اخره کې کوم پیام ولرئ موږ دوستان ته تاسو غږ اورئ کامرې مخې نه؟ پیغام خو مې دا د ټولو لوبغاړو ته او ټولو مینوالو ته چې خپله لوبه تشویق کوي او مسخه د لوبغاړو ته هم دا پیغام دی چې مسخه د کم لوبغاړي چې دي مسخه ځوان لوبغاړي دي او دغه خپلو چانسونه ورته بیا ډېر ورکول شي چې ولوبېږي همدغه وخت دی او مننه وروره کور د ودان چې تاسې راغلئ او د زحمت هم تېر نو موږ ځوان ساسته بعض ځوانان سره نور هم خبرې کوو انشاءالله که بیا څه مشکل و بیا تاسو سره موږ سره رابطه کې شي موږ د همدې ساحې مسؤلین یو دغه ملګري دي دلته چې راغلي دي دغه ټول مسؤلین دي چې دا کامره ورته هغه که دا ټول مسؤلین دي دا ملګري او انشاءالله چې موږ په خدمت کې هر وخت. مننه لاله زنده اوسې قاري صاحب خدمت یې الله اجازه په اجازه دوستانو څنګه چې وینئ راغلي سید جمال الدین شارک ته او دلته ځوانان ماشاءالله جمعګي
بیکاري سي راځي کرکټ ته کرکټ شوقیان ډیر دي نو دلته به بعضې خبرې به هم خلکو سره وکړو او د کرکټ بعضې تصاویر به هم تاسو ته په کامره کې وښیو نو امید موږ سره مل اوسئ راځئ همداسې بعضې منظرې مو ګورئ او موږ خبرې مه مو ګورئ څه خبرې کوو شوقیان د کرکټ ډیر دي لږ دي موږ سره مل اوسئ او یوټیوب ته دوستانو څنګه چې وینئ دلته یو ځوان ورور موږ دلته چې کرکټ شوقي دی راغلی نن کرکټ ته نو دې سره بعضې خبرې لرو چې څنګه راغلی دی سلام علیکم وعلیکم السلام خپل خیر په خیر شکر دا ورور کولی شي اول ځان موږ ته معرفي کړي مننه خیر شیرخان یم ارزاق لباس خدمت ماشاءالله شیرخان لاله څنګه دلته ورځ راځئ نه د منګه یوازې جمعګي ده جمعګي یو موږ پکې کوو نو ټول کرکټ ده ها جمعې مونځ کوي نور سبا له خو مازدیګر سبا ټول خلک موږ پکې کوو ډوډۍ خورو خلاص ډېر ښه څنګه د کرکټ شوقي خو به ډېر یې ښه صحیح شوقي یم بالر یا بیټسمین نه زه بیټسمین یم بیټسمین یې څنګه تر اوسه تللی میدان ته نه دغه ته خو نه یم تللی دې مېچ ته خو بل مېچ کې وتلی نو 28 رنه مې وکړ شاوخوا ماشاءالله نو څنګه کرکټ پاکړه د افغانستان سریلانکا هغه ده میچ ده دې پاکړه معلومات لرئ تاسو ولا او سکواډ مو که تخصص سکواډ اعلان کړی تر اوسه پورې خو او ځوانان ان شاء الله مخکې تر موږ میچونه ګټلي دي سریلانکا ان شاء الله موږ ته ګټو ان شاء الله سریلانکا قوي لوبډاله ده ان شاء الله قوي خدا صحیح خبره ده خو موږ ورته مخکې ماته ورکړې ده په دې باندې موږ ډاډه استو او دا نوین الله خیر نه ده نیولای دا ماشاءالله آی پی ایل کې مخه هغه وکړ هغه خو نه نیولای خو څه علت باندې به تاسو نه پیږئ نه علت باندې نه پیږئ څه ولې نه وره خو سکواډ کې ما وکړ نه و پکې دا خیر ماشاءالله ځوان لوبډاره ځوان لوبغاړی ده کېدای شي جام ته دغه تیاری نیسي پوه شي اوس نه نیولی دې ځای کې زه خیر نو کوم پیغام ولرئ موږ دوستانو ته موږ کامره مې تاسو په خدمت کې والله زه خاص پیغام نه لرم بس هر څه راوځي روغ جوړ هر څه چې اوسې روغ جوړ خوشحاله اوسېږئ صحیح دی ورور وخت هم نه نیسم ښه ورځ خدای په امان دوستانو راځئ نو همداسې ځو ځوانان ګورو دلته والا جمعګي ډېر راځي کرکټ ته نو نن موږ سره اوسئ وګورئ څه چا سره خبرې کوو څه بالري کوي اوس کوم بال هم په سر نه لګېږي راځئ نو موږ سره مل اوسئ دوستانو څنګه چې ګورئ راغلو سید جمال الدین شارک ته او دا اوله چارایي ده نو ماشاءالله ښایسته ګلان دي دلته تصویر ته ارمان جانه ته لږ وښیه او ښه ښایسته کار یې دلته کړی ښایسته تعمیرونه جوړ سوي دي تاسو یو دفعه تصویر بیا وګورئ نو وړاندې یوه بله چارایي ده چې هغه ډېره غټه ده د دې نه نو زه هلته هم تاسو ته په تصویر به یې وښیو مونږ چې هغه به هم تاسو وګورئ چې څنګه د هغه چارایي ارمان جان ته د تعمیرو تصویر واخله دوستانو ته څه وګورئ څه ډېر ښایسته ځای جوړ کړی ده دلته نو همداسې موږ سره اوسئ ځو اساسه وړاندې ځوانانو سره به هم خبرې اترې وکړو د کرکټ په هکله او منظرې به هم تاسو وګورئ بس راځئ نو موږ سره مل اوسئ دوستانو څنګه چې وینئ د سید جمال الدین شارک دومه چارایي ده او ماشاءالله ډېره غټه ده حد نه وتلی دوه درې ټیمه دلته کرکټ هم کوي مابین چارایي کې او زه فکر کوم د افغانستان په سطحه دا به غټه چارایي نو زه نن بعض ځوانان سره خبرې کوو کرکټ په هکله او بعض تصویرونه جالبه نور به تاسو وګورئ نو موږ سره مل اوسئ راځئ چې لاړ شو
دوستان دلته مې ورور ده دی سره به هم خبرې وکړو همدلته د میچ کې السلام علیکم ساتم ښه ده خیر شکر الحمدلله کولی شي ځان موږ ډول معرفي کړي ما نوم شیرزاد د 12 بلاک اوسېدونکی یم ډېر نن جمعه ده راغلی کرکټ میچ ولا نن جمعه د ملګرو سره راغلو دلته د میدان ته چې لوبه وکړو څنګه کوم میدان هم وکړو یا نه موږ خو دغه درېم میدان د سیریز د درې میچه دی یو دوی وګټه یو مونږ وګټه اوس دا درېمه لوبه روانه ده اته اورو کې اصول درویش ټارګټ د ګورو څه کوي تاسو ټارګټ کې اوسه هغوی ټارګټ هغوی راکړه اته اورو کې اصول درویش سکور کړي دي تاسو بیچمنان څنګه قوي دي ان شاء الله ګټه یا نه سایډونه خو ولا دواړه ښه قوي دي بس مونږ کم یو هغوی نه هغوی مونږ کم دي دواړه مساوي او د افغانستان سریلانکا سیریز پکړه کوم معلومات راکړئ افغانستان سریلانکا مونږ دواګانې کوو ورته خدای دې وکړي چې ویې ګټي او د لاو بریاو په هیله مونږ دواګانې ملي ټیم سره دي الله دې وکړي چې ویې ګټي سیریز په خپل نوم یې تمام او کوم بازیکونه هم خوښېږي ملي ټیم کې ما خپل رحمان الله ګربز راشد او نبی او بل څوک نه یا ټول د خوښېږي خو ټول ډېر خوښېږي خو دا درې واړه ډېر ډېر ښه او که خپله د ملي ټیم سر ټیم ولې چیرې کوو د سیریز کې اول د څوک راباسي بیشمنۍ ته سیریز کې خو سکواډ خو کوم غلطي پکې زه نه ګورم فی الحال نوین الحق نه ده نیولی نوین الحق خو خپله ویډیو کې نه پوهېږم ویلې وای زه په خپله خوښه نه غواړم ولوبېږم دې کې هغې کې چې ځوانانو ته چانس میلاو شي دې لپاره خپله ناست ده ډېر ښه نو ورور یې موږ کامره یې تاسو په خدمت کې غږ هم اوري هغه مسافرین څه وطن نه یې باندې دي کوم پیام کو لري ورته مسافرینو ته دا وایم چې خپل وطن کې پاتې شي او دا خپل وطن دې نه پرېږدي او خپل وطن ته دې کار وکړي تر څو ځوانان د ټولنې ملا تیر ده خپل وطن ته کار وکړي او جوړ کړي ښه ده ورور نو تاسو ته ښه وخت غواړم څه خدمت یې ښه وخت اجازه دوستان دلته یو وړکی ورور هم ده دلته اوبه او انرژي او شیان خرڅوي دې سره به هم خبرې وکړو څنګه دی دې بازار خلک راځي او نه شیان اخلي نه اخلي السلام علیکم وعلیکم سلام کښېنه بل سره جوړې نوم دې که موږ ته ووایه نوید جانه څنګه نوید جانه دلته خلک راځي سودا لي نه لي دا شیان والي دلته هره ورځ همداسې بدالي د کرکټ یا تنه جمعګي یو جمعې ورځ ډېر بیروبار نور ورځونه بیروبار نه ته هره هفته کې هره ورځ همدلته یې تنه جمعګي راځي تنه جمعګي راځم بیا دې ورځ څو کار کوې ورځې 200-300 کېږي زه شکر د 200-300 چې خرڅې دا انرژیان او د اوبه دا شیان دي او څنګه د کرکټ شوقي خو نه یې یا یې دومره نه یم شوقي کرکټ یاد ده ده او بالر یا بیټسمین بالر د افغانستان سریلانکا میچ ده دې ته څه وینا لري وی ګټي یا وی نه ګټي خوشحاله کېږي کوم کې خوشحاله کېږي چې وی ګټي خوشحالېږو ګورې خو به نو کوم پیغام کو لري ورور زموږ کامره د په خدمت کې پیغام نه لرم پیغام نه لري نه د یاران دوستان چې ویډیو ګوري دې ته کوم سلام هم نه چې څوک چې ویډیو ګوري ټول ته یو سلام ورسېږي زه صحیح ده ورور تا ته هم ښه وخت غواړم او یو 2 بوتله اوبه که ما ته هم راکړې زموږ مر وال یو ګرمي ده در باندې اوبه دلته والم صحیح ده Oh, Mexico. دوستان دلته بعضې ورونه هم راغلي دي نن چکر ته میچ نیولی دی نو دوی سره به هم خبرې وکړو
سلام علیکم. وعلیکم سلام. صحت هم ښه ده؟ مننه ډېره زیات. تاسو کې بخیر یې؟ صحت مو ښه ده؟ کولی شي ځان موږ ته معرفي کړئ اول؟ او زما نوم هدایت الله زرمتی ده. دا تقریبا دلته د 2009 کال را په دې خواته دغه د ځوانانو لپاره د کرکټ دلته زمینه سازي موږ کړې ده او دلته پیچ هم ورته جوړ کړی. هره جمعه راځو او مستیانې دي، مسابقې دي انشاءالله او لوبې دي. دا ورور هم تا سره راغلی ده. مصطفی جان ډېر یو تکړه بیټسمین، زموږ اوپنر بیټسمین ده او ماشاءالله ډېر ښه بیټینګ کوي او نن دی هم راغلی ده. هره جمعه راځي خو نن هم راغلی د دې لپاره چې دی هم دوه ټیمونه دي اصلا زموږ، دی هم د مقابل ټیم کې ده. تاسو به تمرین به ورکوئ نو ځوانانو ته؟ بالکل زموږ سره ډېر ښه دي. دلته داسې کسان هم چې ډېر ماشومان دي او ډېر بااستعداده دي ماشاءالله او زموږ سره ډېر سینیر کسان هم سره ترڅنګ داسې کسان هم شته چې د ملي لوبډلې سره هم پاتې شوي دي. د فاروقي سرور هم موږ سره راځي کله نه کله دلته مسابقې کوي. دا ښه ده. نو څنګه تاسو هم د افغانستان بعضې مسابقې ګورئ د ملي ټیم؟ د ملي ټیم خو زه واقعیت درته وایم ډېر زیات شوقي یم. له کوم وخته چې د ملي ټیم جوړ شوی ده د کرکټ سره زما شوق شوی ده. د ځوانانو لپاره موږ لوبو تاریخ را په دې خواته دا زمینه سازي کړې په افغانستان کې او ډېر زیات علاقه ورسره لرم. ما داسې میچ نشته چې موږ نه پاته دی او هر میچ موږ ګورو. دا روان میچ د افغانستان سریلانکا ده، څنګه د سکواډ لپاره خبرې وکړئ موږ سره؟ څنګه د سکواډ ډېره زیاته مننه. د افغانستان لپاره دا ځل ښه ټیم ښه سکواډ یې ټاکلی ده ځکه چې بالران کوم ډېر ښه فیس بالران موږ لرو، د نړۍ بهترین بالران دي موږ سره. د موږ د بیټینګ برخه لیک کمزوري ده. زما په نظر باندې لیک باید امپروف شي ځکه چې په درېیم او په پنځم لوبغاړی چې کسان دي چې مین کسان دي چې دغه میچ تر یو ځای پورې وړي او دا کسان د موږ لپاره ډېر ضروري دي. موږ د بالینګ سایډ ډېر قوي ده ماشاءالله. تاسو به کتلي په آی پی ایل کې د T20 سیالۍ هم وشوې، په هغې کې د موږ بیټینګ دومره ښه نه و خو هغه بالرانو ښه بیټینګ هم وکړو او ترڅنګ یې ښه بالینګ هم وکړو. زه انشاءالله خدای مهربان ده موږ ټیم یې وګټي انشاءالله. نه سریلانکا سره موږ ډېر لوبې کړې دي، په ایشیا کپ کې موږ سره لوبې کړې دي، ترڅنګ مثلا په ورلډ کپ کې موږ سره مخامخ شوي یو. نو زموږ د ټیم مورال ماشاءالله ډېر ښه ده. زه داسې وایم چې د افغانستان ټیم انشاءالله به د یو کال د ورلډ کپ لپاره انشاءالله سیمی فاینل کوارټر فاینل یعنې ډېر بیلانس ټیم جوړ شوی ده ماشاءالله او زه مطمئن یم چې انشاءالله سریلانکا سره به موږ ښې لوبې ولرو. زه خیر سرور نو کوم پیام کولرئ موږ دوستانو ته؟ ډېره زیاته مننه تاسو له چینل نه په خیر راغلی او ټول ته سلامونه. کوشش وکړئ ورزش وکړئ، همیشه راسئ او د خپل د وطن په آبادۍ کې ونډه واخلئ. ډېره زیاته مننه. خیر سرور. ډېره زیاته مننه. خیر سلامت. ګرانو دوستانو دا وه د موږ د نن ورځې د سید جمال الدین شارک خپرونه. نو خدای دې وکړي ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلی او د موږ چینل لایک او سبسکرایب هم له یاده نه وځي. تر بلې خپرونې زه سیلاب رضوان ستاسو چوپړ ته ځغېږم. تاسو په الله سپارم. خدای په امان.